السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله جوړ روغ او صحتمند لري. ملګرو څنګه کولی شو چې په قوي اپلیکیشن جوړونکي باندې ځان لپاره یو کاریال یا یو سافټویر جوړ کړو. نو تر ټولو مخکې به راسئ قوي اپلیکیشن جوړونکي ته. چې کله دلته رالاست دا ځای به انتخاب کړئ نوی اپلیکیشن. دلته د اپلیکیشن نوم ورکړئ هر نامې چې جوړوئ. زه جوړوم عبرتناکه کیسې. دا مې د اپلیکیشن نوم دی. دلته د جوړونکي نوم ورکړئ. پر تایید باندې اوکې وکړئ. اوس کومه اوله صفحه جوړه شوه. پر دې ځای کې باندې به اوکې وکړئ. دلته راشئ د اپلیکیشن مطالبو ته. دلته تاسو کولی چې خپل اپلیکیشن لپاره ډېر مطالب یعنې ډېر صفحې انتخاب کړئ. زه لیکم عنوان نه لیکم د اولې صفحې اوله کیسه. دغه رنګه لیکم دوهمه کیسه، درېیمه، څلورمه، هر څومره کیسې چې زه ور اضافه کوم. نو ملګرو اوس خو ما هلته څلور کیسې ولیکلې. تاسې کولی شئ چې دلته هر څومره صفحې ور اضافه کړئ، ستاسو خوښه ده. اوس به پر دې اولې صفحې پر دې اولې کیسې باندې پر دې صفحې باندې به کلیک وکړئ. دا صفحه به درته خلاصه شي. دلته تاسې کولی شئ چې خپلې لیکنې اضافه کړئ. په دې ځای کې کاپي کولی هم شئ، بل ځای مې کاپي کړي دلته پست کولی هم شئ، او دلته تصویر هم انتخابولی شئ په دې ځای کې. نو زه فقط داسې کیسې رقم ته ور اضافه کوم. چې مې د ژوند مرحلې ټولې مدینه کې تېرېدلې، نو هر سهار به مې د اول احساس له بیا پر دې ځای کې مې وکړي. راځم دوهمې کیسې ولاړ شم ټلګرام ته بله کیسه به راواخلم. ځان لپاره مې راکاپي کړه. د خدای له لورې هلته دلته هر څومره لیکنې، شعرونه، جالب معلومات. دې کیسو پر ځای باندې تاسې کولی شئ خپل جالب معلومات داخل کړئ، تصویرونه اضافه کړئ. یعنې هر کوم کتاب چې تاسې وغواړئ هغه رنګه جوړولی شئ. بیا به دې ځای کې باندې کلیک وکړئ. اوس خو ما کیسې ور اضافه کړې. دا صفحې مې ځان لپاره جوړې کړې. بیا به راسو د شا صفحې ته. دلته د اپلیکیشن ځانګړتیاوې په دې ځای کې مې اوکې وکړئ. دلته د اپلیکیشن نوم عبرتناکه کیسې وې، د جوړونکي نوم عبرت الله، عبرت د موبایل شمېره. دلته به خپل د موبایل شمېره، د بل چا د موبایل شمېره، ستاسو خوښه ده چا د موبایل شمېره چې ورکوئ. دلته مو ایمیل لیکلی شئ. دلته مو خپل ویب سایټ لیکلی شئ، خو زه خپل ویب سایټ نه لرم. دا به تایید کړئ. پر دې ځای کې باندې اوکې وکړئ. رابسې اوس ایکون او تصویرانو ته. اوس په خپل د اپلیکیشن ایکون او تصویران جوړ کړئ. دلته لیکلي د اپلیکیشن ایکون. پر دې ځای کې باندې به کلیک وکړئ. که تاسې خپل د ګالرۍ څخه ځان د اپلیکیشن لپاره ځان ته خپل تصویر انتخابوي، پر دې ځای کې باندې کلیک وکړئ. خو زه دغو تصویرو کې یو انتخابوم. بیا به پر دې ځای کې باندې کلیک وکړئ. اپلیکیشن شالید دوهم به انتخاب کړئ. زه دا انتخابوم. پر دې ځای کې باندې کلیک وکړئ. د مینو شالید دا انتخابوم. دلته کولی شئ چې د ګالرۍ څخه هم ځان ته تصویر انتخاب کړئ. پر دې ځای کې باندې کلیک وکړئ. د جوړونکي تصویر د ځان لپاره دا تصویر اخلم. د ګالرۍ څخه هم اخیستلی شئ. اپلیکیشن دننه تصویر دا مې انتخاب کړئ. نو بیرته د شا صفحې ته راسئ. دلته تاسې کولی شئ خپل اپلیکیشن ووینئ چې جوړ شوی دی که یا. دې تصویر باندې به کلیک وکړئ. فهرست د مطالعې ادامه اپلیکیشن په اړه وکړئ. فهرست باندې به اوکې وکړئ. دا زما کیسې وې چې ما ځای پر ځای کړې. پر اوله کیسې باندې به کلیک وکړئ.
مناسب صفحة قسمه إدامة ده هم سامي application په اړه اوس به راسي اخرنی د پیکیج نوم به ولیکئ په دې ځای باندې اوکې دلته به مو یو شی په یاد وي د پیکیج نوم به په انګلیسي لیکئ په منځ کې به فاصله هم د حروفو نه ورکوئ اوس باندې تایید کلیک وکړئ دا اپلیکیشن دلته هم ذخیره کولی شئ انتخاب باندې ووهئ یو مشکل د ځینو موبایلونو سره دا اپلیکیشن جوړونکي لري چې ځینو موبایلونو کې دلته نه ذخیره کیږي تاسې دغه پوښه انتخاب کړئ دغه پوښه به انتخاب کړئ بیا به انتخاب باندې ووهئ اپلیکیشن جوړ اوس به راسي د موبایل حافظې ته نو هر سهار به مې د ګران رسول الله زیارت کولی نو هر سهار دغه په شکل موږ تاسې اپلیکیشن ذخیره کوو دغه زموږ اپلیکیشن